سلامونه د کندوز رادیو درنو اوریدونکو ستړي مشه دا وخت مو بخیر پام واړم د کندوز رادیو څخه د دې ساعت تازه او مهم وروستي خبرونه ده نن دوشنبه د سلواغ یا د دلوي د میاشتې اتمه د 2015 میلادي کال د جنوري د میاشتې 20 منېټې سره سمون لري روانه خبري غړي درته زه سید احمد سایل وړاندې کوم خو په سر کې هم د سو مهمو خبرونو سره ټکی مرکزی بانک وایي د افغاني ارزښت د ساتلو لپاره اړین اقدامات ترسره کوي په فراه کې د بار وړونکو موټرو لپاره ترمینل جوړیږي هرات کې یو فابریکه د هوا د اړتیا وړ 130 ډوله درمل تولیدوي او ټرمپ له اردن او مصر څخه وغوښتل چې د فلسطینیانو کوربهتوب وکړي اوس هم بشپړ خبرونه مرکزی بانک وایي د افغاني ارزښت د ساتلو لپاره اړین اقدامات ترسره کوي د ډالر په مقابل کې د افغاني د بیې لړېدو په دوام د افغانستان مرکزی بانک اعلان کړی چې د افغانستان د پولي بازارونو نوسانات د نورو هیوادونو په څیر یو طبیعي حالت دی او خلک په دې اړه اندېښنه نه کوي دغه بانک په خپل ایکس حساب کې په یو خبرپاڼه کې لیکلي چې دوی کافي مالی سرچینې لري او نورو نرخونو د استثمار نقدیني او د پولي بازارونو مالی بنسټونو د آثارو اړتیاو د پوره کولو لپاره اړین اقدامات ترسره کوي مرکزی بانک زیاته کړې چې د نرخونو او اسعارو د تبادلې د ثبات تامین او ساتنه د دې بانک بنسټیز هدف دی او د تیر په څیر به د افغاني ارزښت د ساتنې لپاره اړین اقدامات ترسره کوي په فراه کې د بار وړونکو موټرو لپاره ترمینل جوړیږي سید احمد ساجد د فراه سمکني ترانسپورت تنظیم اداري رئیس وایي په دې ولایت کې د لوی بار وړونکو موټرو لپاره یو معیاري ترمینل د جوړولو چارې پیل شوې دي هغه زیاتوي دغه ترمینل به د ابو نصر فرعي بندر کې په 1000 جریب ځمکه کې جوړ شي د ساجد په وینا د دې ترمینل جوړول به 6 میاشتې وخت ونیسي او 40 میلیون افغانۍ لګښت به ولري د فراه د ترانسپورت تنظیم اداري رئیس زیاتوي چې د دې ترمینل په جوړېدو سره به د موټروانانو او سوداګرو لپاره غني اسانتیاوي برابرې شي هرات کې یو فابریکه د هوا د اړتیا وړ 130 ډوله درمل تولیدوي هرات کې د ویسن فارما فابریکې مسؤلین وایي چې یا د فابریکه تر اوسه په دې توانېدله چې د افغانستان اړتیا وړ 130 ډوله درمل تولید کړي د دغې فابریکې رئیس عبدالکریم شهزاد وایي چې په دغو درملو کې ډول ډول جامد مایي او ترزیقي توکي شامل دي او د هیواد ټولو ولایتونو ته استول کیږي نوموړي زیاته کړه چې یا د فابریکه په 1390 لمریز کال جوړ شوی او 100 کسان ته پکې د کار زمینه برابر شوې ده او ټرمپ له اردن او مصر څخه وغوښتل چې د فلسطینیانو کوربهتوب وکړي متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د غازي په ټړانګه کې د ناارامه وضعیت په اړه وویل چې د اردن او مصر په څیر هیوادونو باید د زیاتو فلسطینیانو کوربهتوب وکړي ډونالډ ټرمپ د اردن له پاچا ملک عبدالله سره خبرې کړي او غواړي چې د مصر له ولسمشر عبدالفتاح سیسي سره هم خبرې وکړي ټرمپ چې په الوتکه کې له خبریالانو سره خبرې کولې د اردن د پاچا په اړه وویل غواړي چې هغه د غړي خلک خپل هیواد ته وروبولي درنو اوریدونکو په خبري غړي کې راټول شي مطالب هم دومره ول تر بلې خبري غړي لوی العمل شان